بزرګانو کې یو مشر دی میاجی نور محمد صاحب رحمت الله علیه. هغه د سید احمد شهید رحمت الله علیه په باره کې فرمایي چې سید احمد شهید رحمت الله علیه به کله بهر وته نو ارچا به دا تمنا واپس لکې دا جستجو به وا چې زه سید احمد شهید رحمت الله علیه سره بهر اوزما. و یو ورځ ما ته وی شرازت را سره روزه وی زو سره اوتم نو په دلی بازار کې وی روانو او په دلی بازار کې یو غټ مارکیټ غونته یا محله وا او بازار بلکې هغه ته به خانم بازار وی خانم بازار. نو هغه کې واړه خلک چې هغه بنشوتله عام خلک به پاغه نه پرې هودل چې څومره به دغه علاقې غټ خلک او شهزاده بو یا به د مالدار سړي زوی او یا به بادشاه سره ست تعلق او هغه خلک به پاغه باندې تلل ځکه چې په هغه کې دا هغه زنانه کورونو چې کوم زنانو به فحاشي کولا او هغه ته رنډې ویلی شي او په هغه کې یو زنانه داسې و چې هغه الله ډیر زیات حسن هم ورکړو او دا هغه په کور به هر وخت دومره رش لګېدل او د مالدارو خلکو. نو چې کله سید احمد شهید رحمت الله علیه تیرېده په هغه لار باندې نو دا رنډې چې ورو دا دغه وخت کې چا سره بهر ولاړه وه او سید احمد شهید رحمت الله علیه په اس باندې سور دی. نو د د پیداسې چې روان دی نو غیر اختیاري نظر یې ولګېدو او دا غرنډیم په سید احمد شهید رحمت الله علیه نظر پرېوته. بس د هغې د زړه هغه دنیا بدله شو هغه کیفیت چې څومره و د هغې مکمل د زړه بدل شو. د شاته نه رامنډې وایي سید احمد شهید رحمت الله علیه پسې چغې ورپسې وایي او سید احمد شهید رحمت الله علیه روان دی په خپل طرف باندې. اخره کې رامنډې کړې او د سید احمد شهید رحمت الله علیه د اس د هغه خپو نه داسې لاس ته وکړو او په دې چل باندې ودرو او سید احمد شهید رحمت الله علیه ته څه وایي چې حضرت زما د زړه دنیا مکمل بدله شوه او ما صحیح لارې ته راوله او ما ته د الله او د الله د رسول لاره وښایه چې زما د زندگی مکمل بدله شي بس زما د هر څه نه د زړه تور شو. دا په د سید احمد شهید رحمت الله علیه سره یو نظر پرېوتو په هغه لار باندې تلو سره د دې د زړه هغه دنیا مکمل بدله شوه. وی دکه ټایم کې هغې سره 9 که 10 کسان په کور کې وو. سید احمد شهید رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې راځه چې تا کور ته ورشو هلته کې تا سره که نور کسان یم یکه ټایم کې وي 9 کسان وي هغې سره خبره وکړه او د ټولو مکمل کیفیت بدل شو مکمل د زړه دنیا یې بدله شو. په هغې 9 کسانو کې یو کس چې و هغې کې رنډې ته سید احمد شهید رحمت الله علیه وفرمایل چې دې کې یو کس سره ته نکاح وکړه. هغې کې یو کس سره نکاح وکړه او بیا فرمایي چې دغه ټول چې وو چې کله سید احمد شهید رحمت الله علیه جهاد اعلان وکړو جهاد دپاره راووته نو بالاکوټ کې چې کله دی کافرانو سره جنگ کوو جنګېدل هلته کې بیا شهیدان هم شو. نو دا 9 واړه کسان او دا کومه رنډې چې و دا م ورسره بیا جهاد دپاره راغلې وه او سید احمد شهید رحمت الله علیه ته به فرمایل چې زه به د دې مجاهدینو خدمت کوم. یو ورځ وی خدمت کو لګیا وا کپڑے هم ټول اسخاوي لاس هم اسخاو او یو کس وته وی چې ته په دې ژوندۍ کې زیاته خوشاله کنا مخکې ستاسو عيش او عشرت ژوندۍ وته پاغه کې ډیره خوشاله وي وی هغه رنډې وته وی چې په دې ژوندۍ کې کوم مزه ده کنا او کوم لذت ته دا په هغه ژوندۍ کې چرته زما زړه ته چې کوم سکون الله نصیب کړی دی داسې سکون ما ته په هغه ژوندۍ کې چرته ما ته په دې ژوندۍ کې دومره سکون دی.